وسی. اوس نو جنرال صاحب نه زه دا غواړم چې په کوم آیاتو په کوم حدیث کې راغلی چې د یو چا سپکاوی باید وکړو. په کوم آیاتو حدیث کې راغلی دي چې د امریکا تر څنګ ودرېږه. اوس موږ او تاسې حاسب تا ته ویلي چې زه د امریکا تر څنګ ولاړ یم؟ زه تا ښیم. زه هېڅ وخت د امریکا تر څنګ نه یم ولاړ. دغه دریشي دې چا اچولی دا سړی د امریکا تر څنګ ولاړو که نه؟ اوس دغه دریشي خو دا اوس خو اماراتیان یې ماچوي. دغه عکس د چا ده دا د امریکا ټټو غلام که نه؟ نه ولې غلام و؟ دا د وطن اصلي بچی ده. د دې وطن د دې پلار په وطن ساری ښایي. په کوم قرآن او حدیث کې راغلی؟ د پلار افغان د پلار مسلمان د مور مسلمان په کوم دلیل باندې یو چاته کافر ویلی سي؟ کوم قرآن او حدیث کې را کافر نه مو ورته کوه. ما ورته ویلي چې دا غلام د مزدور د کافر مې نه دي ورته ویلي. اوس دا چې غلام سو یو وخت کې خو تا هم د ملا ډېزلي صفتونه کول. موږ تا ته ویلي چې ته غلام یې؟ ده سړی اوس ګاز ته کاته سه وروره کاته سه. نه خو چې حق وایي بیا کاته کوي کاته کوه. کاته سه وره که صاحب د سړي مه خرابوه کاته سه. ډیزلي د برپدار نالت سراله پترولی سره خدای دې غرق کړه. قرآن و حدیث باندې ته پوهېږې؟ دا هغسې اوس صحیح سو. اوس بیخي ښکاره چا چې کامرې بندې کړې ټولې خلاصې کړې کامرې. نو ته پرېږده سړیه پرېږده که کمره خلاصې خلاص کنې کاته سه. نه خو دومره غټ سړی نه یي خو جنرال صاحب کمره ته خلاصه دی خبرې ورسره وکړه. دلیل جنرال صاحب زه نور څه ویل نه لرم پوه شوې دومره ویل لرم پوه شوې. زه تاسو ټولو ته احترام لرم. ما نه ټول تاسو مشران یئ بیا د افغانستان خدمتګار یې افغانستان ته خدمت کوئ. اوس راغلی حکیم سوی خو زه دومره وایم که نه جنرال صاحب چې هېچ چا سره لایف په کار نه ده چې لایف راسي. یعنې اول تاسو سره جنرال صاحب چې تا اول لایف راغلی ما یو ملګرو ته ویل مال دا جنرال صاحب 6 میاشتې وروسته وګورئ د ټیک ټاک کې. هماغه وخت جنرال صاحب نن که نظام درته کېږي نن تا پر ویډیوګانې جوړېږي نن تا پر یوټیوب. اوس ما ته نصیحت مه کوه کمره دې خلاصه کړه ارام چاکه کمره خلاصه کړه. چې څوک نصیحت وکړي وایي کمره خلاصه کړه. تاسو په کامرې څه شی کوئ؟ مخکې له نصیحت نه مې درته ویلي کمره خلاصه کړه. نه خو جنرال صاحب دومره درته وایم دومره پیغام در کوم ولا که ټیک ټاک ښه ده سره یاره پرېږده که نه کمره خلاصه کړه. یاره خو ما کامره تاسو څه کوئ؟ یعنې زه جواب وایم خبر درته کوم سوال رانه وکړئ جواب در کوم. کمره به خلاصه جنرال صاحب کې وار ټیک ټاک کې نه وي موږ بیخي تبه مه وي موږ باندې تبه وي چې جنرال صاحب په لایف کې نه وي. کمره خلاصه همدغه جنرال هم څومره سپک همدغه خبرو سپک څومره کوم بېزته څنګه درون جنرال سره کوم سپک همدا تا چې غونډې خلک همداسې ورکړي جنرال صاحب ته چې سپک شو د لونګین د لاسه سپک شو او د دغسې خلکو د لاسه سپک شو. یاره زه دا تا لونګین ته مې اوس بیا مې لونګین ما هغه کمره خلاصه کړه. کمره خلاصه لاړ سې لونګین نه سړی راونیسه کمره خلاصه کړه. That's us. نور سم لیونی خو نو ته باید په پاریو کې ګرځاو کړه ته هم ځان پیدو خدا از بدیل تشناب که مخلاص یاره بړستنې نه به سر جګولی نیسي نوم به یې شاهیني بل را جګ که مستر ټرمپ وایي کڅوړې بندوي غول خوري چې بندوي جنرال صاحب وایي اسلحې هم بیرته غواړي. داسې نه اشرف غني بیرته راولي ولا شک یې نسته. ته وایي اسلحې موږ ته خیرات کې راکړي دي. دغه اکبر کاکا کاته که ضیاءالرحمن صاحب دا کاته که مشر سړی د سپین ږیری د کاته یې که ورکو بال لري پرې دلته د هغه مې ټوله پرېښې د فدا صاحب هغه دا سپک کار مه کوه که نه ته خدای اوس اکبر دلته چېشته ته راځي دا تللی ګوره زه د خبره درته وکړم دا هغه شم غریب ته هر وخت ورځي
ما ورته یادوي تر هغو ما ته کنځا وکړي او دا یې ریکارډ کړي دا ډېر سپک سړی ده دا وپېژنئ او چې زه کابل ته درسم زه به ده سره ګورم دا په دغه سپینه ګیره دا دومره منافق ده هلته له اروپا له امریکا خلک ورته پیسې ورکړي چې لاړ شه هاشم لوګري ته او هغه ته ووایه چې مبین ته کنځا وکړي نو هاشم په ټول ژوند ما ته کنځا نه کوي ځکه چې د هاشم زړه ما لاسته راوړی ده نو دې سپک سړي 4-5 واره دی ورغلی و لوګار ته پیسې یې ورکړې وې چې بیا ورته وایي چې مبین څنګه سړی ده هغه ورته وایي خو ډېر ښه سړی ده بیا هغه دا نه نشري ما ته په خپل یو کس ویل چې خالي زه لاړ شم کابل ته بیا همدغه جي نه چا ټلیفون کوم چې دا سړی سم کوي چې هر وخت که هاشم خدا نخواسته ما ته څه وویل هغه به د دغه سړي په وجه دا په دې سپینه ګیره دومره لوی منافق ده دا چې حد پې تمام ده او د ما برز خوا ورته بده سو هغه نور ورخېځولی و ملنډې پیوالې والله د ما خوا ورته بده سو دفاع وزیر هم راپورته کو چې دی څه وایي څه پوښتنه نه لري دفاع وزیر صاحب شمال د دفاع وزیر د شمال سلامونه جوړ په خیر وعلیکم السلام ورحمت الله علي کوریا دفاع وزیر ده والا جنرال صاحب تو خو دی خواته زه خو دیا خواته یم کنه اوس خواند لا څه وایي زه خو زه وایم جنرال صاحب زه سمت شمال وزیر دفاع یم ته دی خواته جنرال ده دی قندهار و هلمند و فرا دا څه معنی څه معنی خو ما او تا یو شی یو نو کمره پې خلاصه کړه جنرال صاحب کمره پې خلاصه کړه نه ولې کته کوم ولې صبر وکړي بس تا کشورم په خیرات چلیږي خبرو ته مو ګوره غټ غږېږي ودرېږي کمره خو دې خلاصه کړه کامera دې خلاصه کامera خلاصه کړه ولې خوشې نو وزارت دفاع دې ځان ته لیکله د خلاصه کړه کمره جنرال صاحب اولین وزیر دفاع اوس 500 شپږ اتیا پالور یو زي صاحب هم راغلی ده مهرباني علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو ته جنرال صاحب دا ورو ټولو ته پرې هیله چې روغ وخت درته ونیسم دیمه خود به غوږ نیسې جوړې ټول خود به غوږ نیسې ستا نږدې صاحب ته بیخي نه غږېږي موږ به غږېږو چپ چوپ ناسته دی موږ په کتاب کې چوپ ناسته او مولوي صاحب جنرال صاحب چې نسته تلې هغو ته پورې به موږ غږېږو مولوي صاحب موضوع څه ده موضوع خو هغه د موضوع د څه ورته وایي د ټرمپ موټر وایي په لار کې پنچر سوی د سپینې ماڼۍ ته تلو هغه د ګلابیانو یو داسې تعجب نومیږي نوم یې راسره هېر شو هغه ډاکټر فروتان سره به اکثره وخت لایف راته هغه یو پوسټ کړی و ټویټر کې مې هلته ولیدې انګلیسي باندې داسې وایي